سلامونه دوستانو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه پوینټونه وښایم چې هغه په روزمره یا نن عصر کې ډېر استعمالیږي، په دفترونو کې ډېر استعمالیږي، کتابونو، لیکوالان او همدارنګه هر هغه څوک چې هغه ټیکسټ کوي، لیکل کوي، کتابونه لیکي، مجلې لیکي، خبرونه لیکي، نو دغه فونټونو ته ډېر اړین ضرورت دی او دغه فونټونه ډېر مروج شوي دي. نو څنګه کولی شو دغه مونږ په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو؟ نو زه لومړی ځم MS Word پروګرام ته. تاسو به MS Word پروګرام ته لاړ شئ او دغه فونټونه به تاسو له ځان سره نه لرئ. دغه د بهیج فیملي له جملې نه دي. زه بهیج سرچ کوم، نو بهیج فیملي نشته، زه په دې باندې اپلای کوم. نو دې لپاره ما تاسو ته فونټونه راوړي دي. نو دغه فونټونه به تاسو څنګه انسټالوئ؟ تاسو به دغه ټول فونټونه سلیکټ کړئ او رایټ کلیک به وکړئ او انسټال باندې به کلیک وکړئ. نو دغه به ټول څنګه شي؟ انسټال وشي. نو دغه دوستانو فونټونه انسټال شول. اوس زه دغه سلیکټ کوم او د سلیکټ نه وروسته دلته راځم، بهیج په نوم فونټ فیملي زه سرچ کوم، بهیج او میټرا. دا هغه فونټونه دي چې ډېر استعمالیږي، اکثره کتابونه په همدې باندې لیکل کېږي. ډېر ښایسته فونټونه دي. نو دوستانو دغه به زه زموږ په ټلګرام چینل کې هم درته شیر کړم، هم به فونټونه وي، هم به ویډیو وي چې څنګه انسټال کړو او کوم فونټونه دي. نو هیله ده چې زموږ ټلګرام چینل لینک کپي کړئ، نور ملګرو سره هم شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل د نجیب الله زیرک په نوم دی، هغه هم در سره په یوټیوب کې پیدا کړئ، سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.